حسد دا یو لوی ګناه ده او زمونږه په ډیرو مسلمانانو ورو کې د حسد دا ګناه موجوده ده. بعضی مسلمانان ورونه دیو مسلمان په ترقه باندې دیو مسلمان په کامیابی باندې دلر خفغان ورزي، عالم کې پکار خدا سے دی چې د هر یو مسلمان فطرت او مزاج دا شان جوړ شي چې د بل مسلمان په ترقه باندې هیڅ کله دی خفغانو نه کوي. لیکن بعضی مسلمانان رونه د ځینو مسلمانانو په ترقه باندې او کامیابی باندې دی خفغان کوي. نو زما معززو دې ته حسد وي او دا لوی ګناه ده. حسد یو داسې ګناه ده چې په اسمانونو کې د ټولو نړومبنې چې کومه ګناه شوې ده هغه د حسد. سورة اعراف کی 11 نمبر آیات کی اللہ جل شانہ دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس چې کوم واقعه بیان کړي چې الله جل شانہ ټول ته حکم فرمایلو ملائکو ته ټول ته چې تاسو آدم علیہ السلام طرف باندې سجده وکړئ. دا آدم علیہ السلام په طرف باندې سجده وکړئ او یا آدم علیہ السلام ته سجده د تعظیم وکړئ. نو ملائکو ټول سجده وکړه. فسجد الملائکۃ كلهم اجمعون، ټول ملائکو سجده وکړه لیکن ابلیس د آدم علیہ السلام ته د سجدې کولو نه انکار وکړ. سورۃ اعراف 11 آیات کې الله فرمای چې دی ابلیس صریح او صفا انکار وکړ. ابلیس قال انا خیر منه خلقتني من نار وخلقته من طين. یا الله زه آدم علیہ السلام ته سجده نکوم په دیو جبانی چې زدی د اور نه پیدا کړم. خلقتنی من نار، زدی د اور نه پیدا کړم. وخلقته من طین، او آدم علیہ السلام دې د خټې نه پیدا کړم. آدم علیہ السلام الله د خټې نه پیدا کړی او ابلیس الله د اور نه پیدا کړی. نو کله چې د الله جل شانه د طرف نه ارشاد فرمایلی شو چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده د تعظیم وکړئ او یا د آدم علیه السلام په طرف باندې سجده وکړئ، نو ابلیس چې انکار وکړو د آدم علیه السلام د سجدې کولو نه حسد، د حسد د وجنا ابلیس آدم علیہ السلام ته سجده ونکړه. نو دا وړاندې ګناه وا زما معززو قدرمندو حضراتو چې په اسمانونو کې اوشوا. حسد یو داسې منحوس عمل دی، ابلیس یې د کمزه نه کمزه ته ورسول. د الله جل شانه لعنت او غضب په د باندې وکړي شو. دیو جبانی چې د ابلیس په زړه کې آدم علیه السلام ته حسد روچت شو. زما رونو حسد بدی د یو ډیر لوی مرتبه نه خط غزار کی. حسد بتالا جون تباو هلاک کی. ستا د جون راحت با حسد سرا تبا شي بالکل. ستا چین او سکون به ختم شي. او دا حسد هاغ گناه دا چې پزمکه باندې مړومبنه دا حسد کړي شوی دی، مړومبنه دا گناه شوی دی. د آدم علیہ السلام دو زامنو قابیل او حابیل الله جل شانه دوی ته ارشاد فرمایلو چې تاسو قربانی وکړئ.
کله چې دوړو قربانیانه وکي قابیلم قربانی وکړه او حابیلم الله جل شانه د حابیل نه قربانی قبول کړه او د قابیل نه قبول نه کړې شو نو کله چې د قابیل نه قبول نه کړې شو او د حابیل نه الله جل شانه قربانی قبول کړه نو د قابیل پزړه کې حسد روچت شو د خپل روح ته حابیل ته پزړه کې حسد روچت شو نو قابیل دې روح ته وی قال لاقتلنک قابیل دې حابیل ته ویل زبدي وجنم په دې وجبانه چې ستا قرباني قبول شو زما قرباني قبول نشو دام حسد دی د حسد د وجنا قابیل رو لګې دو او حابیل یې اوجلو قتل یې نو حابیل ورته وی قال انما يتقبل الله من المتقين الله چې زما دا صدقه قبول کړه نو الله جل شانه د پرهیزګارانو نه صدقه قبول تاکي باغ پرهیزګاری نه وا مال الله جل شانه د دیانت او د پرهیزګاری توفیق را نصیب کړی دی نظام معززو قابیل چې کله حابیل اوجلو په مخدز مکه باندې وړم باندې قتل چې دا قابیل وکړو د دین وړاندې چا مړ نو کړي نو دا قابیل چې کله دی حابیل لره اوجلو دام وجد حسد دا تاسو ګورئ نه دنیا کې زې په زې باندې چې مړی پراته وي حسدي بغضو کینوي د زړونو چروچت شي یو بلتا دومره دا بغضو کینا ورسیږي چې یو بلتا د قتل د امکاني ورکی یو بل اوجني نو قدرمندو دا حسد دا یو لوی ګناه ده لیکن زمون مسلمانانو رونو کې زمون مسلمانانو خويندو میندو کې دا حسد دا ګناه ډیر زیاته ده او دا پویږي نه چې دا حسد څومره منحوس عمل دی حسد سره زما ورو د انسان د ژوندۍ خون خراب شي په دې وجبانی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله جادو شوه مدینه منوره کې دا وجه حسد و يهودو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حسد ساتل غزوه خیبر زمانه کې لبید ابن عاصم او د دلوریانو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جادو کړو شپږ میاشتې په نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د جادو اثر اخیری سورتونه چې کوم معوذتین دي علما حضرات د دې دوه سورتونو چې کوم شان نزول بیان نه نو هغه کې دا علما حضرات مفسرین حضرات دا د جادو دا واقعي بیان کې چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لبید ابن عاصم او دا هغه لوريانو جادو کړو نو دا وجه د حسد وا زکه چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نور ضرر رسول نشو د يهودو د مسلمانانو ازلی دشمنان دي نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جادو کړو نو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم جادو شوو دا وجد حسد وا نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا جادو سره ضرر ورنکړو او دی يهودو چې کله وکتل چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه رضی الله تعالی عنهم اورس په اورز باندې ترقې باندې شروع دي او ترقی کوي نو دی يهودو دا چرته برداشت کولې شو
دی چرته دا برداشت کولای شو چیرې دین اسلام دی غالب شي په ټولو دینونو باندې او دین اسلام ته یو شان او شوکت حاصل شي او مسلمان دی په دنیا باندې معزز شي او مسلمان دی قدرمن شي او زورور دی شي دا چرته غیر مسلم تا د پاره خوخی دی خدا خوخی چې مسلمان دی ټول عمر ذلیل وي او ناکام وي نو دی چرته دا برداشت کولای شو د يهودو چیرې نبی رسول الله دی ترقیو کې صحابه دی ترقیو کې دین اسلام دی غالب شي په ټولو دینونو باندې نو په دی وجه باندې د حسد د وجنا په نبی رسول الله سلام باندې د يهودو د خیبر هغه جادو کړو نو زما قدرمندو حضراتو حسد یو لوی ګناه ده لیکن زمون مسلمانان رونا چې وګوري یره دې انسان ته الله جل شانه مال دولت ور کړی دی دی په حسد باندې راشي یا وګوري چې دې مسلمان ته الله پاک علم ور کړی دی شرافت یې ور کړی دی عزت یې ور کړی دی مرتبه رتبه ور کړی دا مسلمانان با دی کې به حسد روچت شي ولدا انسان دونه ترقی وکړه ولدا انسان دونه کامیابی حاصل کړه ودا الله بندا تم د الله جل شانه بندي هغم د الله جل شانه بندوي دا ترقی او دا کامیابی خدا الله پاک کار دی چاته دنیا کې ترقی ورکی چاته د دین کارونو کې ترقی ورکی ته ولې په هغه باندې خفقان کې دیو مسلمان په ترقی باندې دیو مسلمان په کامیابی باندې خفقه دل دا حسد دی دا حرام دی دا گناہ کبیره ده پدی وجبانی محدثین حضرات دا فرمائی چی حسد دا ویلی کیگی تمنا زوال النعمت عن صاحبها امام نووی رحمہ اللہ دا وضاحت فرمائی تمنا زوال النعمة عن صاحبها یو انسان تا اللہ جل شانہو پہ پیرزونا کرے دا احسان پہ کرے دے علم ور کرے دے مال دولت ور کرے دے حسن و جمال ور کرے دے او تا حقی تا پسخیگی او کتی ورطنشی او خدای تا دا سال کے چی یا اللہ ددن دا نعمت والی ددن دا حسن و جمال والی ددن دا مال و دولت والی ددن دا علم والی ددن دا شرافت و رتبه والی او دا مرتبه و دا عزت دین والی او دی رسوا و ناکام کی نظما رو ردا ستا حسد دی چه ستا پا دی زلکی اچول شوی دی زوال النعمت عن صاحبها تدخپلی و ملگرینا دخپلی و مسلمان رورنا داغه د شرافت او داغه د عزت او داغه د رتبه او د مرتبه د زوال کوشش کوي چې دنه دا نعمت واغستې شي دته حسد وي دا حرام دي زنانو کې هم دنیا د خدای حسد دی وګوري یره د فلان کې زنانی کالی زیادتی د فلان کې زنانی جامع پیزار زیادتی شرافت زیادتی عزت زیادتی کور کې قدر احترام زیادتی بدی وجبانه په حسد راشي نارینه حضرات چې وګوري یره فلان کې تعالی شرافت ورکو علم ورکو مال دولت ورکو عزت ورکړو یا مثال کې زوی لوی تعلیم حاصل کو زوی لوی انسان جوړ شو نو دیو په حسد باندې راشي زمارورا دا حسد دا خو ګناه کبیره ده ولنه پويږي ته په دې خبره باندې چې دا ګناه کبیره ده ځانته نو ساتي او زما قدر مندو دا خبرات توجه سره اوریدل ضروری دي دغه یو انسان په بارکی دا سوچ وکي چیرې دنه دا نعمت واغستې شي دنه دا شرافت واغستې شي الله جل شانه وي ناخلي تو وای افسوسونه کو کنه تو سوجونه کو کنه
نعمت ورکول، شرافت ورکول، عزت او مرتبه او رتبه ورکول، د دنیا نعمتونه ورکول او د آخرت عزت ورکول، دا ټول په لاس د خالق الکائنات کې دي. ته به ځان هلاک کې، صرف ته به ژوند برباد کې، ته به د ژوند سکون خراب کې، ته به ځان لا عیش او عشرت خراب کې چې ته کله د مسلمان باره کې د زوال سوچ کې. الله چې ورته زوال نه ورکوي نو ته څوک چې ورته زوال ورکوي؟ په دې وجه باندې حاسد انسان ټول عمر د خپل ځان غم کوونکی وي، دی په سوجونو کې، دی په غمونو کې وي، او چې چا سره حسد کوي دا هغه پروا هم نه. نو زما قدرمندو حضراتو، کله چې الله جل شانه یو انسان ته د دنیا د دین کې رتبه ور نصیب کی، د دنیا شرافت ور نصیب کی، مال دولت ور نصیب کی، قدر او احترام ور نصیب کی، نو پدې باندې تور سره حسد مکوا. دنیاوی کمال الله ور نصیب کی یا دینی کمال الله ور نصیب کی؟ دین کې الله کمال ور نصیب کو، دنیا کې الله کمال ور نصیب کو، او داغه د وجنا داغه یو رتبه او شرافت جوړ شونو، تو ولی ور سره حسد کې، ولی ور سره بغض او کینه ساتي؟ پدې وجه باندې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د سردار دو جهان د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک نقل کړي. نبی اسلام فرمای ایاکم والحسد، زانو ساتي د حسد کولونا. ایاکم والحسد، زانو ساتي د حسد کولونا. فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ګوره حسد او بغض او کینه ستا ګناهونه خوري لکه څنګه چې اور سره خشاک ختميږي. ډېر شي خشاک پروت وي، اور په هغه باندې ولګي، هغه خشاک داغه اور سره ختم شي. اے زما مسلمان اورورا، اے زما مسلمان خورې، د استاد حسد او استاد بغض او د کینې سره ستاني کینې ختميږي. ګوره نو په دې وجه باندې زما معززو د حسد نه ځانو ساته. اوس تک چا سره بغض او کینه ساته، ګور استاد بغض او کینه هغه ته سزرر نشي ورکول. په دې وجه باندې الله جل شانه فرمای من شر حاسد اذا حسد. تعلیم الله فرمای چې تاسو د شر د حسد کوونکی نه پناه واخلئ کله چې د حسد ښکار کی. علماء لیکلي دي من شر حاسد اذا حسد، چې کله انسان حسد کوي او زړه کې تاسو سره بغض او کینه وي نو تاسو ضرر نشي درکول، خو کله چې دا حسد د ښکار کی نو تاسو بیا ضررونه درکې. نو ځکه الله فرمایي من شر حاسد اذا حسد، د شر د حسد کون کې نکله چې دا حسد ښکار کی او دا حسد روچت کی، او دا حسد ډیر کرتا د دشمنی سبب جوړ شي، د قتل او د قتال سبب جوړ شي، د جنگ جګړې سبب جوړ شي، د ذلت او د رسوایی د ناکامۍ سبب جوړ شي. بلکې زما رورا ته د مسلمان په طریقې باندې خفګان مکو، خوشحالي وکړه. کله چې تا د مسلمان په طریقې باندې خوشحالي وکړه الله جل شانه وتعالى هم ترقی در نصیب کړي. مشکات شریف کې یو حدیث دی، دو ملائک راشي اسمان ته نزول کی، زمکه ته نزول کی، او دا دعا کوي یا الله چې څوک د چا د رزق د کولاولو کوشش کوي نو یا الله اول د هغه رزق کولو کې. اول ملک په امین وي، دویم ملک وي یا الله څوک چې د چا د رزق د تنګولو کوشش کوي خدایا اول د هغه رزق تنګ کوي. دویم ملک په امین وي. نو زموږ ورته د مسلمان د ترقې کوشش کوا، ته د مسلمان د کامیابی کوشش کوا.
ته مسلمان د عزت کوشش کوا، ته مسلمان د شرافت کوشش کوا، ته دا وایا چې د مسلمان زما د رور، زما د مسلمان رور عزت زیات شي، شرافت زیات شي، مال دولت زیات شي، علم زیات شي، حسن جمال زیات شي، د دنیا نعمتونه یې زیات شي، کمال دینی زیات شي، کمال دنیوی زیات شي، الله جل شانه بدغه شرافت تعالی رب درکې. اوس دا صحیح خبره ده، د یو مسلمان په کمال باندې خپه شوی نو الله بتا دغه کمال نه محروم کی، او کته د یو مسلمان په کمال باندې خوشاله شوی الله جل شانه باغ کمال تعالی رب درکې. مثلا یو انسان ته الله مال دولت ورکو، فقیر غریب یہ ورته علم ورنصیب کو، د بچو تعلیم یې ورنصیب کو، بچی عالمان حافظان شو، د دین مقتداگان شو، او ته په هغه باندې خوشاله شوی الله جل شانه په د دنیا او د دین دا کمالات او دا شرافت او ستا بچو کې تعلیم او ستا د بچو لوی مرتبه دا به الله تعالی را درکړي. خو الله به درکړي چې د بل مسلمان په ترقه خوشحالي وکړي کنه، او چې تا د مسلمان په ترقه باندې خفګان کو نو زمارو رتم ترقه نشي موندلی. نو دیسی کې زمارو یو مسلم ده، یو تا غیبتا ویلی کیگی او دویم تا حسد ویلی کیگی. غیبتا جائز ده بلکہ مستحب ده، او حسد حرام او گناہ کبیرہ ده. حسد ما خدا سو تعریف عرض کرو چه حسد ویلی کیگی زوال النعمت عن صاحبها یا زوال النعمت عن غیر، د چا د نعمت د زوال کوشش کول. مثالو یو انسان تا الله جل شانه خپل کور ورنصیب کړی دی، مزدوری ورته حلال ورنصیب کړی دا، مال دولت ورنصیب کړی دی، او ته د خدای نه دا سوال کې چې یا الله فقیر یې کې او غریب یې کې او محتاج یې کې او پریشان یې کې او دا چین او سکون یې ختم کې، نو دیتا زمارورا دیتا حسد ویلې کېږي، دا ګناه کبیره ده. او غیبتا جائز او مستحب ده. غیبتا ستوي، غیبتا دیتا وي یو انسان ته الله جل شانه انعامات ور کړی دي، احسانات به کړی دي، روغ صحت ور کړی دي، نو تاو کتلو چې د فلان کی روغ صحت ته، نو ته خدای ته سوالو کا، الله ته سوالو کا، خالق الکائنات ته سوالو کا، یا الله فلان کی انسان ته څنګه روغ صحت ور کړی دي، ربا داسې صحت مالم راکا. فلان کی انسان ته څنګه اولاد ور کړی دی، خدای داسې اولاد ماتم راکا. فلان کی انسان ته څنګه دنیوي شرافت او عزت او رتبه او مرتبه ور کړی دا، خدای داسې شرافت او رتبه او مرتبه مالم راکا. فلان کی انسان ته څنګه اولاد صالح ور کړی دی، دیندار اولاد دی، حافظان یې دي، بچی حافظان دي، بچی عالمان دي، اخلاق والا بچی دي، خدای داسې اولاد ماتم راکې. داسې نور نعمتونه فلان کی ته خدای راحت کو نصیب کړي، مالم راکې. فلان کی ته خپل کور و نصیب کړي، خدای ماتم راکې. نو زما مسلمانانو ورونو، دا حسد دی ته وی چې یره دغه نعمت د فلان کی نه واخلي، اس باقی اللہ کمال راکے او کنا راکے ستا مرضی، دیتا حسد وی دا حرام دی. او چیتا دا سوی یا اللہ دی فلان کی بانی دی سنگا پیرزونا کردی دا، سنگا نعمتون دی ورکڑی دی، سنگا عیش و عشرت و عزت و مرتبہ دی ورکڑی دا، سنگا بال بچ دی ورکڑی دی، سنگا دا ذہن سکون دی ورنصیب کردی دی. خدایا دا سے ماتم راکی نظمہ معزز ورونو دا جائز دی بلکہ مستحب دی. نو پدی وجبانی چرتم زمارونو خویندو
چرتم د مسلمان په ترقۍ باندې خفګان مکوئ، د مسلمان په کامیابی باندې خفګان مکوئ، د مسلمان په عزت باندې خفګان مکوئ، د مسلمان په شرافت او د مسلمان په احسانونو باندې ته چرته خفګان مکوئ، دا خو ته ځان تباه کې. فقها فرمایي چې ته یو انسان سره حسد کې ورغه ته تکلیف نشي ورکول، ټول عمر بزان خوار کې ځان برسوا کې. په دې وجبانی زما معززو حسد یو لوی ګناه ده. الله جل شانه دې موږ ټول مسلمانانو رونو خويندو ته د اجتناب او توفیق را نصیب کړي.